لا قدرتونو ته ګوره پرون څونه ګرمي و نن دا داسې یخني ده چې ګړګوز یې کومه سم جم یې راته رایاد کړه ها هله پېښور استاد مخکې سیټ اوزګار دی او ماما سیټ خو اوزګار دی خو دا ولې دا چېرته ویڼې میڼې دې پاکه کړې که څنګه ته خو ټول د خټ وې د خدای مسلمانه قریض ده کمه نه ولې مزدوري کوې که نه ته مونږ سره دا خبرې کوې چې دا جامې دې خرابې دي او دا ته لاسه کوې مړه ماما خو ته سپینه خبره وکړه تا خو ښه یخه روجه ده لکه ګرمي د کار راډو بس پېښور کې هم کار دی مړه اوس سیټ اوزګار دی که نه بس خبرې پرېږده اوزګار دی کښېنه ځه پېښور ډېر په بد کړه سي نو بس پرېږده که نه مړه خپل کار سره کار لره مونږ سه بیا د سیټ هم غمي که نه نو د 100 روپو سورلی ده او بیا په 500 ګاډي هم لمبو مړه نو پېښور هلکه ګاډی خو ولاړ دی یاره پېښور راځه کاکا شابه باران دی ښه خېجه پېښور دا څه کې ماما څه کې اوس په سړي کې سیټ خو اختلاف ده سیټ دی خوښ دی خو اوس په سړي ته غېږ کې ناست وي دا ته څه کې یار ته ګورې نه ما وروسته زړه خرابېږي استاد ته بیا نه ځم خبرې ته غوږ کېدې مړه په مخکې سیټ کې څه چل دی یاره څه جنت خو پکې نه دی چې تاسو پکې اوس جنګ ولګو مخکې زما مخکې سیټ پکار دی خلک هغه د سپوږمۍ ته وختل او تاسو په مخکې سیټ جنګ لګولې مړه استاد زه به یې 500 زیاتات کړم خو دا سړی راکوس کړه خیر دی تاسو ته پرېږده شاته پکې ښه هوا لګي داسې جلی خو نه چېړه پکې خرابېږي شاته به پکې کېدې استاد پېښور ته ځي او راځه ماما راځه کښېنه دا ګوره دغه ماما هم شاته کېناست او ته هم کښېنه زه شاته نه شم کېناستی ښه ما نه مخکې سیټ راکړې دا څنګه د ډریور یار مړه پرېږده سړی څو مشر سړی دی مشر سړي ته خبرې مه کوه لرې مړه ودرېږه دغلته شاته کښېنه که نه که شاته کښېنې کښېنه او که نه زه به بل څوک وخېجوم ته ډریور یې که پلار یې هلکه دا دې څه کوي یار دا خو ډېر کم عقل سړی دی دا خو په خبره نه پوهېږي مړه دی ته خو په خبره نه پوهېږي مه کوه لکه دا څه کوې یار دا څه کوې یار دا څه کوې ګزاره کوه پرېږده مړه مخکې سیټ په راکې ته پکې ما نه کښېنه ځه یا لکه دا څه کوې ځم پکې ووایم د خدای بندیانو غلط سړی دي وواو که نه یار په جنګ کې اکثر جنګ کوي خوږي او دا مونږ ته پته ولګېده خفه نه شي رونګ نمبر هم میلو کړي بیا لکه بیا شروع کېږئ نو دا څه کوې یار دا روژه نه ده د خدای بندیانو یا لکه که دا کار ختم وي بس راځه که نه استاد شابه پرېږده سړیه ښه انصافدار سړی ستا په سر مونږ لاس ولګوه اوس د ګاډي نه خلاصي ده خو لږ راکوزېږه که نه منه ته ما سمله د ده په سر باندې ور لاس ولګو دې د املوکو خاپېرک ټیکهداره دا تا کومه لوبه کړې ده زه خو اوس د دې په چل نه پوهېږم ته اوس د بنیاده چولې دی ما ورته وی بنیاد وکاږه ته خو نیر استنیر دا بنیاد به داسې ته خو به په دې باندې زما سپټې وکاږې ښه ټیکهداره تا دا اوس څه چل کړی دی لکه تا په بنیادونو کې وسلخانو له ځای ایستې دی که دا تا څه کړي تا خو زه لیونې کړم تا کومه لوبه کړې ده زورګه چې زه په تا پسې ټیلیفون وکړم ټیکهداره کوم ځای کې 100 کاره پرېږده او ته راشه دلته ما سره لږ میله وچه صاحبه بنیادونو ځای ته راځه ښه هغه بېګانه بله شپه چې مې کومه ټیکه در کړې وه د بنیادونو هغه ځای ته راشه دلته یې مه که نه زر راشه شابه تا سره مې لږه خبره ده چې د ده ما سره څه کار دی بېګانه بله شپه مو له بنیادونه ویستل خدای خبر شه چې دا اوس چې د دې سړي څه مطلب دی ولې نیکه ټیکهداره تا ته چې مه ووایي بنیادونه وکړه دا تا څه چل کړی دی ولې بنیادونه دي که نه ولې ښه دا بنیادونه دي دا خو تا چېرته د سیند دپاره نیر جوړ کړی دی بل سیند له به تې اوبه وکاږي که دا ته به څه کوې دا بنیادونه به دا نه دا خو تا دونه بنیاد کړی دی چې دا خو په 100 کروړه روپۍ هم نه ډکېږي دا تا څه چل کړی دی مړه دا خو ما ډېر په مینه ایستي دي مړه او ته لا دې کې هم خبرې کوې یار
نو ټیکهداره که دا ستا مینه داسې شوه که نه ته خو به خلکه خیر ته کښېنې دا به اوس ډکول هم غواړي که نه دا به څوک ډکوي ډکول خو ستا کار دی بس اوس له مال راوړه په ټرالو کې او ورولایه بس په هغې به ډک شي اوه دا ډکول تا ته داسې اسانه خبره ښکاري داسې مړ غواړي دا باجري غواړي زما چې دا باقي څونه زندګي پاتې ده او دا ټوله زندګي م دې ته وقف کړم چې زه به دا بنیادونه ډک کړم نو دا پکې هم نه ډکېږي دا خو دونه ځمکه نه وه چې تا پکې دونه بنیادونه واچولو دا خو طبعي ده یاره ها یاره نیکه څنګه چې مې روژه ماته کړه نو بس د کلي کې چې کوم نشیان دي نسوارین دي هم یې ټول راوغوښتل او بیلچې مې له ورکړې چې راځئ هلته بنیاد وباسو نو دا هغوی کړی دی نو بس ټیکهداره زه م غریب سړی یم که نه همغه کسان واپس اوس راوله او یې راشئ بس دا مال ورته واپس را لړه که زه نو کاږم بنیادونه اړو کور پکې زه جوړوم نه زه پکې غنم کرم زه په اخره کې روژې ګرمې شوې ښه ګرمۍ چک واچو نور اوس تود لګي خدای دې خیر وکړي نو تږي کېږم پکې اوس وزې خو دې بي خو باسې ړم راله په کوسې وزې شابې ودرېږه شابه ودرېږه دا څه کې اسلمي ماما سړی اوس پسې رانه غاښونه ایستو دا مړه دې وړوله لړه پوخ کو ما ورته وویل دغه ځای نه لږ کچالان راوله کچالانو ته مې سیمینه شوې وه او دا وړه راله نه ځي خیر دی اسلمي ماما ماشومان دي او په خپله لاړ شه که نه روژه ده داسې نږدې اوسه او بس راځې به ټیم به دې پاس شي او کچالان به هم ځان له راوالې روژه ده نشم تللی زه ناجوړ یم که خیر په دې روجو به دې الله پاک جوړوي ته غم مه کوه ته چېرته روان یې ته به راله لږ راونړې سړیه دا ما چې دا موټر سایکل داسې را روان کړی دی څه نوې تجربه خو نه کومه کور ته روان یم تیل پکې نشته ما یې کور یې ودرومه ورکه دا زرګیز واخله مخکې ځان ته تیل واچوه وروسته ماله بیا یو 150 کچالان راوړه ها دا واخله مخکې ځان ته تیل واچوه که نه وروسته بیا ماله یو 150 کچالان راوړه ها اسلمي ماما زه واچوه جیب نه زه خو په سور باندې ځان واخله ښه په ته سور به کوه زه به زه کار ټیک کړم بس خیر د ځان ته اول تیل واچوه خو په سور باندې بیا به راله کچالان یو 150 راواخلې ها ټیک شوه زه دغه دي که دغه چکنی والا کچالان وقته که چکنی والا کچالان دا روجي دي که نه دې ته دا خوله لږه دغه لږه پیکۍ او که نه مړه وړو ته لږ یم راله راوړه خو مړه بس په منډه شي بس زه خیر دی بس والي دي خیر دی اسلمي ماما زه یې راوړم ښه بېغمه شه ښه صحیح ده صحیح او غم مه کوه مونږ په مونږ اواز کوه صحیح ده صحیح ده کچالان دې راوړل اسلمي ماما او هغه عظمت پمپ والے دې لیدلي دي هغه له به یو 340 روپۍ نورې ورکړې ښه ولې دا څه شي نو تا وی چې ځان ته پکې تیل واچوه نو 4 لیټر په 315 روپۍ لیټرو نو 4 لیټره مې پکې واچول نو بس یو 340 روپۍ پاتې شوې هغه ورکړه ښه او کچالان دې پکې ونه شو نو دې ګاډي لکه تا شیشې ماتې کړې وې که نه نو بیا په دغه کور هم نه خلاصېدې ښه چې دا کم دې نوی جوړ کړه مړه دا تا سره کم خونډه سویک دی خو تیلو دبلې دی که نه هلکه خوله واکې خوځه وله قجورې اډوکي ګاډي دې مې ویسته اوس ورته تیلو ډبې هم وې حضرله دا بال اوس روله شابه ګوره غریب سړی که نه خبرې خو د ټاور ته خېږي او د ټوکړې نه یې ځان له بال جوړ کړی دا بال داسې ټوکړه ده دغلته ورشه ځان له بال واله ځه السلام علیکم وعلیکم سلام پرون زه ستا سره یې ګاډي کې تللی یم ما نه پکې خپې پاتې شوې ولې روژه دې په ناره نیولې څه خپې خو تا پورې دي که نه دا نه مړه د کټ خپې او آی سی دلته پرتې دي راویله او کټ کې واچوه بیا به نه پاتې کېږي ښه